السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو رانه هیله کړې وه او میسیج یې کړی وی چې موږ ته د بلاک نمبر په باره کې ویډیو جوړه کړه. هغه بلاک نمبر یعنی هغوی وایي چې موږ سره کوم نمبر نه وي سیف باید هغه زنګ موږ ته رانشي. هغه به څنګه بندو چې موږ ته په ثبت شوي نمبر نه بغیر زنګ رانشي. نو راځئ په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. په دغه ټلګرام چینل کې به تاسو سره ویډیو هم پرته وي او نورې ویډیوګانو لینکونه هم درته راپرېږدم دلته شم او زما د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې نورې هم زه تاسو سره شریکوم. او دوستانو په ټلګرام چینل لینک زه تاسو سره شریکوم، د واتساپ لینک هم در سره شریکوم. کومه پوښتنه یا په موبایل کې څه مسله یې تاسو کولی شئ چې موږ ته میسیج وکړئ. نو راځئ ویډیو شروع کوو. تاسو باید لومړی دلته خپل نمبر ته راشئ، سمه ده. بیا به تاسو بالکل دغه 3 ډاټو ته راشئ، په دې به کلیک وکړئ. سیټینګ ته به راشئ. چې کله سیټینګ ته راشئ تاسو دلته وګورئ دا بلاکډ نمبر پې لیکل شوی ده. تاسو به اوس وایئ چې یاره دا بلاک کوي نمبر نو ځکه زنګ ته نه. په دې کې یو بله طریقه زه درته ښیم چې تاسو کولی شئ هغه نمبرو باندې چې کوم تاسې نه دي ثبت کړي تاسو ته به زنګ نه راځي. نو راځو بالکل سیده په سیده دلته په دې بلاک کالز فرام undefined کالرز په دې باندې کلیک کوو، دا ورته یس کوو. له دې وروسته بالکل موږ ته په هغه نمبر باندې زنګ نشي راتلی چې کوم هغه نمبر چې کوم موږ سره سیف شوی نه ده، نو هغه سیف شوي نمبرو باندې موږ ته زنګونه نشي راتلی. کوم کسان چې موږ ځان سره سیف کړي دي یعنې نومونه مو ورته لیکلي دي پکې، هغه کسان اوس کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. له هغه بغیر هېڅوک موږ ته زنګ نشي وهلی. نو دوستانو تاسې مو ډیره هیله ده که دا ویډیو ګورئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ځکه نورې ویډیوګانې هم زه تاسو سره شریکوم. ستاسو یو سبسکرایب به تاسو نه MB مصرف نشي یا به کوم بل بوج نه وي، نو ما ته به دا خوشحالي راوبخي او زه به تاسو ته نورې ویډیوګانې جوړې کړم او تاسو سره به شریک کړم. والسلام، د خدای په امان.